السلام علیکم ګرانو دوستانو. پر کورنی اختلافاتو غلبه کولو ټولنیز او فرهنګی چل راځي د اړوند خبرې کوو. وایي هر کورنۍ ځان ته مخصوص فرهنګ لري. موږ باید دا زده کړو چې دا کورنۍ ته چې زه ود سوی یم یا دا انجلۍ چې مې د کوم کورنۍ سره ود سوی ده دا څه رقم فرهنګ څخه ده تر څو ځانونه یو د بل سره سازګار کړي. وایي میړه او میرمن دوو جلا فرهنګونو سلیقو او علاقو څخه و دا کورنۍ ته راځي او باید کوشش وکړي یو د بل سره سازش وکړي. وایي دوی سره یو ځای کېږي، دوی به ځینې مني ځینې شیان او ځینې شیان به صرف نظر کوي. مثلا ما چې واده وکړي ډېر مې دا صرف نظر کړه چې ما میړه خپل ځان ته رسیدګي نه کول، عطر یې نه وایي، د ځان نظافت یې نه ساتي، ما ته یې توجه نه کوله، ما به دا صرف نظر کول. اخر تر دا ځای پورې رالم تر لا به پورې ځم وس ژوند څخه. وایي د دا قانون نه منل بې اتفاقي منځته راوړي. وایي د هرې کورنۍ تربیت فرق لري، دا باید موږ زده کړو. وایي ځینې ټوکې او چلندونه د جدي غبرګون سبب کېږي. مثلا ما میړه ته ویله ما پیسې ورکړې وې، زما پیسې د ده څه ورڅخه وې، ما ته څه ارځې دا خواست چې راځې ما ته یوه دانه پیریني راوړه. زه حامله وم، 9مه میاشت مې وه، یعنې زما د کوچني د پیدا کېدو وه. خو ده ما ته ویل ها یا درته راوړم، پیسې ما ورکړې وې، زما پیسې د ده څه ورڅخه وې، 15,000 افغانۍ مې ورکړې وې. نو خو دغه چلند د دې سبب سو چې جدي غبرګون د ده سره وشم. پلان مې درلودی واژه مې، خو بیا ټول ډاکټرانو وګورو راته ویل چې یا میړه مه وژه، طلاق یې کړه. نو باید موږ په دې پوه سو چې ځینې کسان ډېر ادب و نزاکت لري، ځینې کسان نزاکتونو ته یعنې په کوچني خبره بعض وخت موږ د دې سبب کېږو د یو چا په نظر کې هېڅ ښکاره سو. نو هڅه وکړئ چې درانه واوسېږئ. وایي نوې جوړه کورنۍ د خپلوانو مداخلې باید پرې نږدي، باید تاسو چاته مداخلو اجازه ورنه کړئ. کله چې نوی ژوند شروع کوئ مداخلې باید پرې نږدي چې ستاسو په ژوند کې راسي. ما چې دا دوهمه نکاح وکړله په اولو شپو کې زه دې ته متوجه سولم زما مور به زما په میړه رخشند وهي. نو کرار ما مور ته ویله ما مورې دا کور زما دی، زما په نامه دی، کرار ما لاړه خپل کور ته چې زما د کوره ووځه. مور مې د کوره وایسته. ما مور ته اجازه ورنه کړه چې د ټولنیز یا فرهنګي نګاه څخه زما په ژوند کې مداخله وکړي. خو زما په میړه کې دومره غلطیانې وې چې زه دې ته مجبوره کړم چې دی پرېږدم بېرته د کورنۍ سره یو ځای سم. عصري کورنۍ د خپل اصلي کورنۍ څخه لرې والی دا خپله یو مشکل دی په اوسنۍ زمانه کې چې دا د اختلافاتو سبب کېږي، ځکه چې د عصري کورنیانې هم انجلۍ د کورنۍ څخه جلا سي، هم هلک د کورنۍ څخه جلا سي او په یو کور کې یوازې ژوند سره شروع کړي. دغه خپله ډېر مشکلات رواني دي. یعنې تاسو باید کوشش وکړئ که کور هم جلا کړئ یو د بل سره روابط مه قطع کوئ. وایي د میړه او میرمنې د چلند څخه ناخبري هم د دې سبب کېږي چې اختلافات منځته راوړي. موږ باید دا زده چې میړه باید سره کم چلند وکړي او میرمن باید سره کم چلند وکړي. وایي تلویزیوني او رسنۍ تاثیر پر کورنۍ باندې لري. ګورئ په تلویزیون کې ډرامې، دا ډرامې خپله د دې سبب کېږي چې په کورنۍ کې مشکلات رامنځته کړي. او بل بې سواده او کم عاید لرونکې کورنۍ وایي ډېر تلویزیون ګوري. هغه کورنۍ چې بې سواده ده بل کار نه لري تلویزیون ته ګوري. زه ولې تلویزیون ته نه ګورم؟ زه ګله ورځ کتابونه لولم، زه ګله ورځ کارونه لرم، زه کنفرانسونه لرم، زه میټینګونه لرم، زه کلاس لرم. خو هغه څوک چې بېکاره یې تلویزیون ګوري، هغه څوک چې بې سواده یې، عاید یې هم کم یي. عاید ولې کم یي؟ ځکه چې بې سواده یې عاید یې کم یي، بله تلویزیون ګوري، پر دې باندې تمرکز نه کوي چې خپل عاید ډېر کړي. وایي رسنۍ او سریالونه په کورنۍ باندې تاثیر کوي. د کورنۍ غړي باید د علم سطحه لوړه کړي. تاسو هره ورځ د دې دپاره چې ژوند کوئ کوشش وکړئ یو شی زده کړئ او یو شی چې مو زده کړئ هغه بل چاته ور زده کړئ. نو دغه ټولنیز او فرهنګي مسایل دي چې دا امکان لري ستاسو کورنۍ در ګټه وډه کړي. نو د دې دپاره چې دغه شیان ستاسو پر کورنۍ باندې تاثیر ونه کړي تاسو هڅه وکړئ خپل د کورنۍ غړي په خبر کړئ او په دا شیانو ځانونه پوه کړئ او خپل کورنۍ وژغورئ. مننه.